غواړم چې یو خو بیا هم چې دا درته واضحه کړو چې پی ټي ایم په ځاني اتحاد باندې یقین ساتي او دا پی ټي ایم په خپل عمل کې ثابته کړې ده په دې خاوره چې چا هم د کان د اتحاد دپاره جرګه راغوښتې ده موږ ورغلي یو البته کېدای شي دوی په خپل منځ کې نه وي سره ورغلي د هغې وجې ناکامه شوي وي موږ کم سے کم ورغلي یو قامي اتحاد کې د خلک وایي پښتانه لیډران اتفاق نه کړي کم سے کم موږ کړی دی او بیا به هم کوششونه کوو اوس راځو بله خبره ته د علي دپاره یا د پی ټي ایم د هر شهید دپاره یا د پی ټي ایم د هر قیدي دپاره چې کوم هم ګوند کوم هم تنظیم غږ پورته کړی دی هڅې یې کړې دي مونږ په هغه کې هېڅ نیت کمي نشته دی بلکې ډېر زیات څه نه خوشحال یو هغه که عوامي نیشنل ګوند څومره هڅې کړې دي مونږ یې مننه کوو کله مو هم انکار نشته هغه که پښتونخوا ملي عوامي ګوند کړي دي مونږ یې ډېره مننه کوو هغه که جماعت اسلامي کړي دي مونږ یې مننه کوو هغه که د پی ټي آی ورکر یا یوني مشر کړي دي مونږ د هغو هم مننه کوو داسې که نامونه د یو یو اخلم په پارلمنټ کې د ده لپاره غږ پورته شوی دی د هر هغې نه مننه کوو چې پارلمنټ کې غږ پورته کړی دی د هر هغې سینیټر یې مننه کوو د هر هغې صحافي مننه کوو چې د ده لپاره غږ پورته دی د هر هغه وکیل مننه کوو چې د علي په کیس کې یا د پی ټي ایم په کیسونو کې دوی هلې ځلې کړي دي کله مو هم په دې باندې د چا سره اختلاف نشته که لږ څه ګیله شوي وي هغه په دې شوې وه علي ګیله په دې شوې چې یعنې علي راوتل د یو ډیل سره څوک مطلبي کوئ نو ډېره مننه علي ډیل نو علي ډیل نه دی کړی نور حقیقت دی چې هڅې شوي دي هڅې عوامي نیشنل ګوند کړي دي هڅې پښتونخوا امنیت کړي دي هڅې بل ګوند کړي دي هڅې بل ګوند کړي دي په دا کې شک نشته دی او دا نه منل نیت وړوکی کول دي موږ کله هم وړوکي نیتونه نشو ګرځولی ولې چې دا هم زموږ د وطن خلک دي په دې ګوندونو کې څوک دي زموږ د وطن خلک دي موږ د خپلو خلکو سره څنګه رانجې وکړو موږ د خپلو خلکو سره څنګه کیسې واړوو نه یې شو اړولی لهذا اوس وخت داسې راغلی دی چې پښتانه جنګ ته یې ورداخل کړي دي په داسې وختونو کې به دا ځوانان کردار ادا کوئ د اتفاق د اتحاد کردار به ادا کوئ ملګرو د اتحاد او د اتفاق خبره موږ دومره ډېره وکړه چې خلکو اوس ټوکه څه نه جوړه کړې ده خو زموږ د زړه درد دی دغه موږ غواړو چې په دې خاوره څومره ګوندونه دي د هغو سره یعنې دوی ټول اتحاد وکړي او د دې وطن مشکلات حل کړو نو لهذا ملګري به د داسې منفي بحثونو نه خلاریږي چې په هغه کې دلته زموږ د خپل پښتون ورور سره څه رانجه راځي په 15 کاله کې په بخښنه سره په معذرت سره داسې یو هم مشر او تنظیم نشو پاتې چې په موږ پسې خبره نه وکړه خو ما چیرې پسې وکړه نه ولې د خپل پښتون ورور سره په لانجه کې زما د دغې ولسونو مفادات نه پوره کېږي د دوی سره په اتحاد کې زما د خاورې مفادات پوره کېږي زه به څنګه د خپلې خاورې مفادات نه پوره کوم زه به په هر صورت باندې سره اتحاد کوم زه به په دې خاورې د اتفاق سندرې وایم د اتحاد سندرې وایم د اتفاق غږ به پورته کوو د اتحاد غږ به پورته کوو لهذا د ورورولۍ په طرف لاړ شئ هغه خواست دی زه په دا نه یم چې څومره خبرې مې وکړې دا مې په منفي نیت نه دي کړي دا ما په ضد نه دي کړي دا ما په نفرت نه دي کړي دا ما په سوچه ورورولي کړي دي دا ما د مینې اظهار په یو بل الفاظو کې کړی دی راشئ مینه کوو نو خدای مو تل خوشحاله را اوس ملګري راغلي دي استقبال وشو تاسو بهر ملګری د چا هاسټل دی د چا کور دی هغه اړخ ته لاړ شئ علي خان دلته دا لطیف والا فاتحه ده یا بل دی هغه به هغه په آرام سره وکړي نو ملګري میلاو هم شول وطن مو دی ژوند مو دی دلته به بیا هم سره میلاویږو موقع به وي